اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفیر وایي د افغانانو د نیولو په اړه یې پاکستاني چارواکو ته شکایت کړی او لا به هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. سردار احمد شکیب وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم په دې برخه کې همکاري نه کوي. له نوموړي مې د یو مرکې په پیل کې وپوښتل دوی د افغانانو البته د هغو افغانانو سره د مرستې په پار کوم ګامونه اخیستي چې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. متاسفانه د څو ورځې کېږي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لوري افغانان په مختلفو ساحو کې تاوی په کورونو باندې چاپي وي او بهر چې څوک ګرځي هغه ګرځي پوښتنې ځینې کوي او دغه اسناد ګوري چې ورته وایي ستاسو انوسي لري که نه لري. مخکې داسې اوس ټول یو ځای ته راجمع کول که اسناد درلودل شکایتونه داسې راغلل چې هغه یې پی او آر کارډ هم درلوده ای سي کارډ هم درلوده ویزه او شیان هم درلودل هغه یې وړل. نو لا وروسته چې بیا به یې څه پلټنې وشوې بیا یې د پی او آر کارډ او سی سی کارډ خوشي کول او چې ویزه درلوده هغه یې خوشي کول. خو تر اوسه پورې ډېر داسې کیسونه هم راغلي دي چې هغه یو کس و ما ته خپله راغی چې پلار یې و زامن یې دواړه نیول سوي وو د ویزه درلوده دواړو بچیانو یې ویزه هغه راته ښکاره کړه پاسپورټ هم و چې دا نیول سوي وو په تاڼه کې بند دي له پرون راهیسې زه ورته وایم چې دغه اسناد یې نه پرېښودل. نو بیا ما کسانو ته وویل هغوی تماس سره ونیوئ زموږ د انګلیسي کسان ورغلل هغه پرېښودل. البته داسې نور کیسونه هم ډېر راغلي دي چې هغو سره د ځینې خلک خپله پیسې ورکړي ځینې یا په بلې طریقه باندې خلاص شي ځینو سره موږ رابطه وشي. نو په هر صورت خلک له یو مشکل سره مخ دي ډېر زیات په کورونو کې ورځي حتی په کور کې پلټنې کېږي تفتیش پکې کېږي په هره خونه په هر ځای کې ګوري تنګول کوي ډېر زیات. حتی نن یو د مکتب د افغانانو هغه ته هم ورغلی دی سی چي ډي یا تروریزم ضد اداره چې دا کسان ورته راغلي دي ویل دا موږ ورور ځان سره چې اسناد څوک نه لري. نو د دغه دپاره هم بیا هغوی موږ ته حل راکړئ موږ سره خبرې وشوې بیا فلحال هغه معطله کوي. خو سفیر صاحب پوښتنه دا ده چې دا خو لومړی ځل نه دی دا مشکلات چې تاسو وایي د افغانانو هلته که نه اول ځل نه دی. تاسو څه کړي دي د دغو افغانانو د حقونو د دفاع په برخه کې؟ موږ په دې رابطه دغه ټول شواهد ټول راجمع کړي دي چې هغه ناجایز چا سره سوي دي له اسنادو سره نیول سوي یا پولیس لوري زورول سوي دي دغه ټول له اسنادو سره د پاکستان له حکومت سره شریک کړي دي هم وزارت داخله سره هم وزارت خارجه سره هم د افغان کمیشنرۍ سره همدارنګه د یونیسیار سره ټولو ادارو سره او نور د پاکستان د پولیسو سره یو مجلس د پولیسو مشر سره. نو دغه رابطه باندې ټول خلکو ته د پیغام رسولی ده او ورته ویلي هم دي چې دغه مدارک دي چې په دې کې پولیس ستاسو د اصولو خلاف ورزي کوي چې خلک ډېر بې ځایه ځورېږي. که څوک داسې شي انوسي ځینې غواړي انوسي هغه شی دی چې دوی تګلاره په دې کې واضح نه ده چې کوم شکل نه چا سره چې ویزه یې همدغه انوسي ده چا سره چې یو کارډ یې پی او آر کارډ همدغه انوسي ده. خو اوس یې ځینو ساحو کې خلک راغلي دي چې هغوی که چا سره پی او آر کارډ هم وي هغوی ته مو ویلي دي چې تاسې لږ وخت سره یې اسلام آباد ته به وځئ. دغسې یو مشکل څخه خلک مخ دي او موږ دا پیغام حکومت ته رسولی ده او غوښتنه هم کړې ده چې تاسو په دې اړه یو څه توجه وکړئ. کېدای شي ځینې چې خودسره عملونه هم وي داسې ځینې تاڼې به هم داسې کار کوي یا د پیسو په خاطر یا بل خاطر حکومت توجه ورته پکار ده چې باید دغه زر تر زره حل کړي د خلک ډېر تکلیف شوي دي. فکر کوئ ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟ څه موده مخکې چې په پاکستان کې د څه مظاهرې وشوې وزیر داخله خپله دا اعلان وکړی چې آینده دپاره به د ډسمبر له پای ته رسېدلو سره وروسته به افغانان په اسلام آباد کې پنډۍ کې نه پرېښودل کېږي پرته له انوسي له هغه اجازهنامې. دغه موضوع تر ډېره حده پورې هغه وخت کې موږ خپله اظهار کړی و د حکومت سره دا خبر شریک کړی و چې د خلکو ته ډېر راوت مشکل ځکه چې دلته ډېر افغانان له وخته څخه اوسېږي او په اسنادو اوسېږي او کاروبارونه لري دوکانونه لري کاروبار کوي ژوند کوي له ډېر عمره څخه ځینې تحصیل باندې بوخت دي ځینې په بل کار بوخت دي. نو دا د خلکو لپاره ډېر غټ مشکل ده. خو وختي طور باندې دغه خبره پاتې وه اوس یې دا موضوع بیا شروع شوې ده موږ نه پوهېږو چې دې تر شا به نو څه اهداف وي څه سیاسي اهداف وي. او تاسو مخکې وویل وبخئ چې د حکومت سره په تماس کې یاست د دوی سره خبرې کړي دي د کډوالو د ادارې سره البته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره هم غږېدلي یاست په دې برخه کې؟ متاسفانه یو ان ایچ سی آر چې هغه د ډېرو سیاسي مسایلو په خاطر باندې چې د افغانستان سره حکومت سره
داسې مستقیم موږ سره په دې کې همکاري نه ده کړې د افغانانو په برخه کې. البته موږ سره په تماس کې یو، مجلسونه مو سره سوي دي او رابطه سره کوو، کوم موضوع چې راشي هغه دوی سره رسما شریکوو. خو دوی یوازې ځان دغه PR کارډ په برخه کې چې کوم افغانان دي د هغوی ځان مسؤل ګڼي او حتی د هغوی د فارم رسیدګي ډېره کمه کېږي یا پر وخت هم نه کېږي. نو هغه کار دومره موثق وسپړی نه دی. او که چېرته همدغه نیونې او ناقانونه نیونې همداسې دوام وکړي، بل ګام به ستاسو څه وي؟ په دې اړه باندې پاکستان حکومت ته بیا هم غوښتنه کوو دا ورته وایو، ځکه دا یو خو بشري مسله ده، دا باید د سیاسي مسایلو نورو امنیتي سره ونه تړل شي. دا د خلکو ژوند او متاثره کېږي، دا ټول نفرتونه را پیدا کوي، دواړو ملکونو تعلقاتو باندې ښه تاثیر نه لري. او دا داسې خلک دي چې پاکستان کې ژوند کوي او دلته خدمت کوي او ګټې پاکستان ته هم رسېږي، نه په هم رسېږي، کاروبار کوي یا تعلیم حاصلوي یا د علاج لپاره راغلي یا نور داسې په جرایمو کې نه دي ښکېل. که څوک مجرم وي او جرمونو کې شریک وي نو هغه طبعا هغه څوک اعتراض نه لري، خو که څوک عام افغانان په دې کې ځورېږي نو دا ښه پیغام نه لري.